اے نبی علیہ السلام چې دا کافران نږدې دي چې تا د وحی نه واړی، ځکه د کافرو هلې ځلې همدا دی چې څنګه دا مسلمانان د قرآن نه واړی، چې مسلمانان قرآن قانون جوړ نه کړي، قرآن فیصله کوونکی جوړ نه کړي، په قرآن فیصلې ونه کړي. دا د کافر شپه او ورځ د ژوند مقصد یې همدا دی چې کله په مالی کې چې دا د افریقا یو ملک دی، هلته مجاهدینو د قرآن د نافذولو خبره کړې وه، نو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان نومېده، هغه ویلی چې موږ یوازې په مالی کې د شریعت د حاکمولو مخالفت نه کوو، بلکې موږ په ټوله نړۍ کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې ښکاره جهرن ویلیو چې موږ د دې خلاف یو چې هلته د اسلام حاکم شي او اسلامي نظام او شریعت د پلی شي. نو دا کافران شپه او ورځې په همدې کې تیریږي چې اسلام د حاکم نشي، اسلام د په جماعت کې وي، خالی بازار کې سودا او کاروبار دم ټول د سود وي، نظام او حکومت دم د طاغوت او جمهوریت وي، او بس یوازې په جماعت کې مونږ کوا کدا کې د دې اجازه شته. نو البته نور دین حاکم کول په اجتماعي ژوند کې، په اقتصادي ژوند کې، په سیاسي ژوند کې، په فوزي ژوند کې دا کافر نه غواړي او نه دې چې تیار دي او نه دې ته څوک پرېږدي چې حاکم کې قرآن کریم حاکم کولو ته کافر نه پرېږدي. او ځکه الله څه فرمایي، نبی علیہ السلام ته الله فرمایي وان کادو یقینا نږدې دي دا کافران لیفتنونک چې واړوي تا لره عن الذي د هغه وحی نه اوحینا چې وحی کړی دی موږ الیک تا ته، لتفتری علینا غیره چې ته جوړ کې زموږ په خلاف باندې غیره بل قانون، زمونږ په خلاف باندې اساسي قانون جوړ کړي، زمونږ په خلاف باندې هغه قانون پلی کې چې امریکایانو جوړ کړی، هغه قانون پلی کې چې یهودانو جوړ کړی، هغه قانون پلی کې چې هندوانو جوړ کړی. لتفتری علینا غیرو چې جوړ کړي ته زمونږ په خلاف باندې بل قانون، هغه قانون چې د مخلوق د لاس جوړ شوی قانون وي هغه حاکم کې. لکه اکثر اسلامی ملکونو کې چې کم خود ساخته قوانین، وضعی قوانین دي انسانانو جوړ کړي، په هغې فیصلې کوي، محکمه او قضا کې قرآن کریم نشته، قرآن حاکم نه دی، قرآن ته مسلمان رجوع نه کوي، هلته نور قوانین پراته دي چې انګریزانو د لاسه جوړ کړي دي. دا د مسلمانانو ذلت دی. او نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې دا کافران نږدې و چې ته یې اړولی وی، نو دا دومره غټ خواري او محنت کوي چې نبی علیہ السلام ته الله فرمایي چې ګوره نږدې ده چې تا واړی. نو آیا د دې زمانې مسلمان دا پرېږدي؟ دوی ته به ډالر پیش کوي، دوی ته به پیسې پیش کوي، او دوی ته به موسسې مخې کوي چې دین حاکم کوي به نه، ځکه تا چې دین حاکم که بیا خو دا نوره دنیا نور اسلامي نړۍ ګوري که نه، اوهو دلته دین حاکم شو، دومره امن راغی، دومره سهولتونه راغلل، دومره خیر راغلل، دا خیر خو زمونږ هم پکار دی. نو د دې وجې نه دا کافران اوس نه غواړي چې دغه خیر نه مسلمانان برخمن شي، چې دوی نه غواړي نو مسلمانان دین حاکم کولو ته نه پرېږدي. یو ملک چې اسلام حاکم کې نو هغه چې کوم خیرونه حاصلوي د دې په وجه باندې، نو ټول اسلامي ملکونو کې عوام خلک پاسېږي د حکومتونو په خلاف باندې، حکومتونه پرځوي او جمهوریت ختموي، اسلام حاکم کې. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، او الله څه فرمایي وَإِذَا په دغه وخت کې اے پیغمبره او اے مسلمانه چې ته کله د الله قانون پرېږدي او د هغې په ځای باندې بل قانون جوړ کړې، لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا جوړ به کړي تا لره دوست. خلیل هغه دوست ته وایي چې د زړه دوستي دې ورسره وي. نو کافر به د زړه نه در سره دوستي کوي چې کله ته د الله قانون پرېږدې. او د کافرو دشمنی هغه چا سره ده چې هغه دا وایي چې قرآن د قانونو د حاکمیت کتاب ده، قرآن باندې عمل کول پکار ده، قرآن په ژوند کې راوستل پکار ده، قرآن چې کوم حقوق زنانو ته ورکړي هغه سي ورکول پکار دي، قرآن چې کوم حقوق بشر ته ورکړي هغه حقوق ورکول پکار دي. که دا خبرې دې وکړې نو بیا تا سره دوستی نه کېږي، تا سره بیا مقابله کوي، پابندیانې به در باندې لګوي، اقتصادي پابندیانې، نور قسم پابندیانې به در باندې لګوي. وَإِذَا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، الله څه فرمایي کچېرته اے پیغمبره موږ نه وی کلک کړی تا لره، لقد کدت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. الله اکبر، یقینا نږدې وې ته ترکنو الیهم چې مایله شوی به ته دوی ته شیئا قلیلا، معمولي غوندې. دوی غواړي چې معمولي غوندې خامخا مسلمان ځان ته مایله کړي پیغمبر ته چې الله دا وایي. نو د دې زمانې مسلمانان دوی ورپسې لګېدلي دي، نه یې پرېږدي.
نه طالب پریدي چې قرآن حاکم کی، نه پاکستان پریدي چې قرآن حاکم کی، امارت اسلامی هم دوی نه پریدي. هغه د الله پاک بیل زور دی چې الله پاک دوی ته توفیق ورکي، اسلام حاکم کی، دین حاکم کی. لکه مخکې الشیخ هبت الله حفظه الله ورعاه خبره کړې ده چې موږ به قرآن پلي کوو، عملي کوو. شریعت اوس نوی بیان راغلی دی، نو هغه په کافرو باندې دومره اور بل شوی دی چې دا ولې دا خبره کړې چې موږ قرآن حاکم کوو. دا اوس راغلی دا 3-4 ورځې مخکې چې دا دغه موږ سره معاهده او تړون کړی دی او بیا د شریعت خبره کوي. نو معاهده او تړون خو خالي د جنگ د بندولو شوی دی، نو شریعت خو به پلي کوو که نه. نو پاکستان، عرب، ترکیه، تاجکستان، ازبکستان، څومره چې اسلامي ملکونه دي، مصر، لیبیا، الجزایر، تونس، مغرب، مراکش، دا یو کم دوی اسلام نه غواړي، اسلامي حکومت نشي برداشت کوله. اذا لا ذقناک، او الله فرمایي چې کوم خلکو دی الله قانون پرې خود نو سبا وشي. اذا لا ذقناک، نبی علیہ السلام تعالی فرمایي په دغه وخت کې موږ بس کوله و تعالی را ضعف الحیات، د چن عذاب په ژوند د دنیا کې، فل ممات. کوم خلک چې دی الله قانون پرې دي، الله په دې خلکو ذلت مسلط کوي. کوم خلک کوم قوم کوم ولس دین پرې دي، نو قرآن کریم حاکم کول پرې دي، په دنیا کې هم دوی ذلیل وي او آخرت کې هم الله سزا ورکوي. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب.